बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई वی खजाना په سخاوت سره زیاتیږي، د کوبي اوبه چې وکاږي بسیار شي، او مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي، مړول د وږو سترګو مشکل کار شي، او کم خوراک سړی نږدې شي فرښتو ته، هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي، او صاف دلانو لره لږ نصیحت بس دی، د ګوهرو پیوستون په نري تار شي. او بیا عبدالرحمن بابا فرمایي وی دا ژوندي چې معلومیږي واړه مړه دي، که څه دي هم هسې وایه چې څه نه دي، د خپل عمر شپې او ورځې چې په زړه کم، هسې درومي چې د سیند ګویا اوبه دي، او غافلان که ویني اوري به یې څه کړي، دا یې خوب دی نه لیده نه اورېده دي، او چې د خدای له معرفته خبر نه وي، همه واړه که بیدار دي هم اوده دي. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی تر قیامته دغه لس او دغه شل دي، پوره نه کړو هیچا شمار ته دی دنیا، او چې ایام پرې د کفن د غسل ورشي، بې پردي شي پردهدار د دی دنیا، او په تخته باندې بیرون شي له حجابه، شرمناک و شرمسار د دی دنیا. او بیا عبدالرحمن بابا فرمایي وی هم د ځمکه هغه رنګ د هم اسمان، ولی چرته دی هغه رنګ یاران، نه هغه رنګ یاران نه هغه وخت شته، ما په دا جهان کې ولید بل جهان، او سره ګلونه د بهار شي وچ خسنی، چې پې والوزي بادونه د خزان. او وی آدمزاد په ځمکه یو بل سره وجني، په دریاب کې وبله غوښې خوري میان، او لکه غوښې چې مایان خوري په دریاب کې، په هوا کې هم دغه کاندي مرغان، او خزنده او پرنده دي د دې دهر، همواړه یو تر بله مشت ګریوان، او مرداري د دې دنیا خو هم هغه ده، ځکه بیرته ځینې ګرځي درویشان،